په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته مایکروسافت پینټ یا د نقاشۍ پروګرام در وښیم. په مایکروسافت وینډوز کې پینټ یو ډېر عادي پروګرام دی، مګر ځینې وخت کېدلی شي ډېر مهم وي. د تاسو شاید اولین درس دا وي او د اطفالو هم ډېر خوښیږي، د دې په خاطر چې ساتیری شوی دی. که چېرې تاسو دا مایکروسافت پینټ خلاص کړئ، په دې رقم باندې تاسو یو څو کمانډونه کې لیدلی شئ، رنګ کې لیدلی شئ، خطونه او ځینې شیپونه کې لیدلی شئ. ډېر تغییرات نشئ کې راوستلی په فایل کې، مګر د تاسو څه کړلی شي ابتدایي کومک وکړي. څنګه یې کړلی شئ مایکروسافت پینټ خلاص کړئ. سټارټ ته به راشئ، سټارټ چې راغلی په دغه ځای کې به پینټ ولیکئ. پینټ هم چې مشته کړو دغه سافټویر سي او په دې باندې به ور کلیک کړئ، پینټ پر خلاص شي. صحیح شو. پینټ چې خلاص شو، زه به تاسو ته یو ډېر ساده او ابتدایي کار وکړم. دغه د تاسو کمانډونه دي. صحیح شو. دغه فولډر چې ووینئ دی سیف کې وي، مثلا هر شی چې تاسو غوښتل دی د تاسو لپاره سیف کې وي. صحیح شو. دله به راشي، ځای به ورته انتخاب کړئ په کوم ځای کې تاسو ثبتوئ. دله به یې نوم ورکړئ او په دغه ځای کې به د عکس رقم انتخاب کړئ. هر وخت چې تاسو انتخابوه عکس جی پی جي انتخابوئ، د دې په خاطر چې دا د هر شکل لپاره کاري. صحیح شو. دا مهمه خبر ده. اوس به راشو، زه به یو عادي شکل درته رسم کړم او بیا په ډیسکټاپ باندې ثبت کړم. مثلا دغه به راواخلو، د دې زه به رنګ ورته انتخاب کړئ. دا هم چې انتخاب کړو، فکر وکړئ دا د تاسو د کرکټ میدان جوړوئ. صحیح شو. په دې ځای کې دا خان صاحب ویلوړ دی او په دې ځای کې هم دا ویلوړ دی او دله به هم پیج ورته جوړ کړو. صحیح شو. دا هم چې جوړ کړو، دا د رنګ کوتای به راواخلئ، دې ته به تور رنګ هم ورکړئ. خو خیر دی شو. دا هم چې انتخاب کړو او اوس راشئ یو څو نفر هم شاوخوا ورته رسم کړئ. مثلا دله یو نفر رسم کړئ، دله بل 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 نفر رسم کړئ. دا هم چې رسم کړو، راشئ دله به په دغه کونج کې یو ستوری هم ورکړو. د دغه ستوري رنګ به زیړ کړو. صحیح شو. فکر وکړئ دا تاسو رسم کړو. اوس غواړئ چې یو شی ورته نوشته کړئ. دله مثلا په ای باندې به کلیک وکړئ. په ایم چې کلیک وکړو، په ایم چې کلیک وکړو، نو دله به دا درته راشي. دله به تاسو ولیکئ چې افغانستان کرکټ پلیګراوند. دا هم چې نوشته کړو، د دکان ځای چې ونیسئ دغه خوا ته دغه وړلی شئ. صحیح شو. د دغه ځای د فونټ یا د دغه خط اندازه هم غټول او کم کولی شئ. د دغه ځای د فونټ رقم ورته انتخابولی شئ او د دغه ځای نه تاسو ډبلولی شئ. دله ایټالیک او دله انډرلاین ورکولی شئ. صحیح شو. او په دې ځای کې هم د خط بک‌ګراوند ته رنګ ورکولی شئ. صحیح شو. مثلا دا تاسو انتخاب کړو او په دې رقم هم لیکل وکړو. دا د تاسو د رسامۍ یو ډېر ابتدایي پروګرام دی. صحیح شو. اوس غواړئ تاسو د دې نه یو ځای انتخاب کړئ. تاسو دوه رقم انتخاب، یو فری انتخاب دی، بل د ریکټنګل د هغه چارکونجایي انتخاب وي. په آزاد انتخاب کې دا د ما انتخاب شو. اوس به ډیلیټ ووایئ، دا به د منځه ولاړ شي. بیا به راشئ ریکټنګل به انتخاب کړئ. مثلا د ریکټنګل تاسو ته داسې په منظم شکل باندې تاسو قطع کولی شئ. صحیح شو. کنټرول زد چې ووایئ، بیرته تاسو هغه اولي حالت ته بیایي. صحیح شو. کنټرول چې ووایئ، د تاسو دا فایل ثبت کړي. دا به دله راولئ، د فایل نوم به ورکړئ، دله به ورته نوشته کړئ کرکټ پلیګراوند. کرکټ پلیګراوند. دله به هم د عکس دغه شکل ورته تاسو جی پی جي به کړئ. دا چې جی پی جي شو په ډیسکټاپ باندې او سیو به ووایئ. دا به بیرته بند کړئ. صحیح شو. اوس به راشو ډیسکټاپ ته. زموږ دغه د کرکټ پلیګراوند دی. په دې باندې چې کلیک کړئ، دا د یو عکس په رقم باندې ثبت شوی. دا یو عکس دی چې موږ د وخته خپله جوړ کړو. نو تاسو کړلی شئ په همدغه رقم باندې نور عکسونه هم جوړ کړئ، خپل عکسونه کې ایډیټ کړئ، ځینې ابتدایي شیان کې ور جوړ کړئ، کورونه د اطفالو دپاره د ښه د ساتیرۍ شی دی، نو کړلی شي هغه هم استفاده ورڅخه وکړو. او د اول زده کولو دپاره ډېر جالب و. د موږ استاد خو دا یوه میاشت که دوې میاشتې په دې باندې درته تېرې کړلې، غونډه ورځ به یې تعریفونه درته کړل. نو ډېر وخت مه پرې تېروئ، دومره باید پرې بلد وئ چې په کوم ځای کې دی او کوم وخت استفاده ترې کیږي.